کې الله بیان د حالات د مخالفین وکړ او دې صورت کې الله بقا د موافقین للقران کوي احزاب ورتزکوا يحزبون الاحزاب لم يحزبوا ناشنا صورت ده حالت فرشی کې درې درس ده حالت عرشی کې نویم صورت ده مخکې الله پیغمبر ته ویل صلی الله علیه وسلم ته فاعرض عنهم اعراض کدینا او دې صورت کې الله پیغمبر ته وی یا ایها النبی اتق الله تقواک مخکې صورت کې رسول الله ته تسلی و دې صورت کې پیغمبر پاک ته تسلی ده بسم الله الرحمن الرحیم یا ایها النبی نبی علیہ السلام اتق الله خدای نو ویریگا امر للدوام تقواوکا ولا تطیع الکافرین او تابعداری مکوئ د کافرانو منافقانو تعریض ده ان الله کان علیما حکیما الله تعالی علیم او حکیم ده واتبع ما یوحى الیک تابعداری کواغه چوای کولای ستا تا ان الله کان بما تعملون خبيرا دا الله تعالی په اعمالو چې تاسو یې کوي خبردار واتبع ما یوحى مخکې سو خبره ذکر سمرګریا یا ایها النبی اتق الله یو ولا تطع الكافرین دوا والمنافقین درې واتبع ما یوحى قران درته وایي چې دا درې کار کاوه واتبع ما یوحى الیک من ربک ان الله کان بما تعملون خبيرا وتوکل علی الله توکل کوا په الله باندې اعتمد وکفى بالله وکیلا ما جعل الله لرجل من قلبين الله ایمان دي ګرځولي او سړی د پاره دوه زړونه پیچو پی پګېړه داغه کې نو مرګري الله څنګه سی یو سړی پګې پاسینه کې دوه زړونه نستا په یو جزیره عرب کې په دوه دینونه نه یو دین اسلام وي مثلا باندې ورسېږي کنه په جزیره عرب کې په دوه دینونه نه صرف یو دین اسلام وي وما جعلوا من ندي ګرځولي ازواجکم الله اغه بیان استاسو تو ظاهرون منهن چې تاسو زهار کړه غینا امهاتکم مندي لکه څنګه سي یو سړی خزي ته وای ته په ما باندې داسي ک ظاهر امي هغه مور کیږي ها نه او دارنګي یو سړی ته څوک وای او حالت ته زید تاسو او ابن محمد دی محمد زویا هغه دغه زوی کیږي وی زوی کیږي کنه مسله را روانه ده رسول الله زینب سره نکاح وکړه او زینب هغه پیغمبر پاک زید ته په نکاح کړو نو خلکو له وګوره د خپل زوی خزي سره نکاح وکړه الله په اسی نو ماخستو سره پردای ماشوم د چا زوی کیږي نه وما جعل ادیاکم ابناکم او نه دا ګرځول الله تعالی او نه دا ګرځول الله تعالی ادیاکم هغه خواندگان تاسو چې تاسو بلې بچان ذالکم قولکم دا وینا تاسو دا بخپل خلو باندې الله تعالی وای حق وهو يهدي السبيل او الله هدایت کی ساملایتا بخاری کې راځي یو سړی خپل خسر ته ابو وای نو تعذير ورکی ورته سو کوي تعذير ورکی ورته ادعوا لآبائهم تاسو بلې پلارانو د پاره دا اکثر د پنيز د الله
فإن لم تعلموا کتا استفتن و پلاران داغی بیا مورونه دی پدین کې او موالی ستاسو دی ولیس علیکم جناح نستفتاسو گناہ آغا چه تاسو خطا سی ولیکن ما تعمدت قلوبکم آغا چه ستاسو زرنو قص کرئی وکان اللہ غفور رحیم او دا اللہ تعالی غفور رحیم النبی اولا بالمؤمنین پیغمبر علیہ السلام مومنانو ته نږدې ده من انفسهم د ځانونو مصر علماء سره دی الله خو کی مصر هغه حدیث ته باقاعده هغه ورکړ نمبر ورکړی دی بخاری کې 3000 نمبر حدیث 4421 نمبر حدیث کی بخاری کې پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم ابو عمر فاروق ور سره ناس تا پیغمبر پاک ویل انا اول اولا بكل مؤمن من نفسه زهر مسلمان ته ځان نوم زیات نږدې یم عمر فاروق ویل لکن لا من نفسي یا رسول الله ځان نه راته نږدې نه هر څه نږدې نبی علیہ السلام ورته باس عمره یا تمسکم دا پورا کامل مومن نه هغه یا رسول الله و من نفسي ځان نه راته نږدې په یو سکند کې سکم د سشه سره عمر فاروق اخلاق بدل کړ اذا اخبرتم ان الجبل زال من مكاني فصدقوا عربی کچا درته ویلې سیاغه غر سکم د خپل ځای نه لاړ خبره ومنه او کچا درته دا ویلې چې د پلان کې خوې بدل صفلات تصدقوا پیغمبر تعلیمات ته وګوره په یو سکند کې د عمر فاروق صاحب خوې بدل یو سکند کې وازواجو بیبیان د پیغمبر علی السلام امهاتو من د مسلمانانو دي سو بیبیان وي یو روایت کې راځي نه وي سوې بل روایت کې وي 12 وي څومره مرګریا 12 او بل روایت کې راځي 13 وي څومره وي او بل روایت کې راځي 33 څومره مرګریا 33 نور کومه دا دې دې څه خبره ورسره راځي یو روایت کې راځي رسول الله نه بي بیانې بلکې راځي اولس بلکې راځي اتلس بلکې راځي درېدش تطبیق وسنګ کوي ورته نه خو هغه وی سي رسول الله بلکې د دوی ژوندې وي نه هغه وی چې پیغمبر پاک مړکې د دوی ژوندې وي توفیا وله يومئذ 9 نسوه پیغمبر پاک د دنیا نه لاړ او نه خزه د ژوندې وي دا نه خواغه دي او دو سره نورم ټاله ک بيبي سودا او بيبي خدای جاسوس نه هاو دوا یو له سوال خبرم صحیح سوال او سب بیانو پیغمبر پاک کوزدا کړي وا او خلوت نو سوای څه شو کوزدا کړي وا کوزدن ممتاز ورته وای خلوت نو سوای هغه سره ټاله کې سو راځي و اتلس سمر راځي اتلس او صد رسول الله وینځوي څه شوی او صد بیانو ته رسول الله خطبه کړي واغې خطبه منظور کړي نه و پیغمبر پاک ورته ما سره وادو کې او یا رسول الله مو تیار نه یو نو څنګه مو سره ټاله کې درې درس ولې تطبیق باندې پوه شو مرګره بیا خو یو تاجت نشته نه خواغه وی چې پیغمبر ملکیده دی ژوندې وي توفیا وله يومئذ 9 نسوه پیغمبر پاک وفات او نه بیبیان ژوندې وي او یو دوه نور سره ټاله کا خدیجه او سودا سوسولې دیول سولې او رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کوم بیبیان سره کوشتن کړي را وعده نه رسوي هغه سره ټاله کې اتل سولې او پیغمبر پاک چې کوم بیبیان ته خطبه کړي را خطبه پیژنې سما سره وعده وکي او هغه خبره نه منظور کړي
هغه سره ټاله کې 33 نه جوړ شولې وازواجه امهاتهم واولو الارحام خواندان درهمونو بعض اولاد د بعضنا په کتاب د الله کې د مؤمنانو مهاجرینو نه الا انت فعلوا منگر کتا سو کوي الا اولیاءکم اولیاء تمارو پیسان کان ذالک فی الكتاب مستورا دا په عمل نامه کې الله تعالی لوح محفوظ کې لیکلي دي اوس الله تعالی و جهاد مسله وکي د ټولو پیغمبرانو نه منګه دا وعده غسته د مسله د جهاد و اذا اخذنا من النبيين هغه وخت چې منګه غسته و د پیغمبرانو نه میثاقهم وعده مضبوطه ومن کوستانو محمد علیه السلام ومن نوح نوح علیه السلام ابراهیم علیه السلام موسی عیسی علیه السلام ابن مریم واخذنا منهم ميثاقا غليظا من غاغسته و داغینا وعده مضبوطه څه مطلب الکه دا دین بخپلم منی پریکټس بهم کوي څنګه به کوي مګره دین بخپل پریکټس هم کوي منی بهم او نور خلقو ته به اپلای کوي سبه کوي خلقو ته به رسوي هم ځکه الله تعالی سوره عصر کې وای ما ته ګوري الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا کدا سلور کار چاو کړو مولا ده څه شي ده او کدا سلور کار چاو نه کړو ملا ده څه شي ده ملا ده نو خدای دې موږ تاسو مولایان کی خدای دې ملایان کینا ملا بدا یا ملا خسړی شاباش لیسأل الصادقین دې دا پارا سه الله سوالو کې مبلغین او تبلیغ والا ونه عن صدقهم د تبلیغ د دینه متبعين سنتنا واعد للكافرين عذابا الیما او تیار کړه الله کافرانو د پارا عذاب الیما لیسأل الصادقین چې سوالو کې صادقان د صدق د دینه او الله تیار کړه کافرانو د عذاب الیما یا ایها الذین آمنوا بشارت یا کسانو چې تاسو ایمان راوړل دا اذکروا یاد کې نعمت د الله پتا سو باندې اذ جاءتکم جنود چراغ لخر تاسو ته فارسلنا علیهم ریحا غالبا سنه دوم کې بدر وسو دوم هجری کې څه شو وسو بدر او دریم کې احد وسو احد او بخاری لیکلی سلورم سنه کې سوم سنه کې سوی دا سلورم سنه کې غزوه خندق سوی دا سلورم سنه کې سلورم کال د هجرت باندې او جمهور واینا پنځم کال باندې سوی دا بخاری پنځ باندې سوم کال باندې غزوه خندق شوی دا سلورم او جمهور علما وايي په سوم کال سوی دا پنځم کال باندې او بخاری لیکي بخاری تقریبا بني قریظه یو بنو قینقاع دوا بنو نذیر درې غطفان سلور څومره ډېر خلک سو دا ټول په مدینه منوره باندې یو حمله وای مونږ کوو میټینګ وکړه او د مکی کوپارن ټول راغله مکی کوپارن ټول راغله او دوی مقصد دوه خبرې وي یو داسې قران کریم به ختمو او نمبر 2 اخیری پیغمبر محمد مصطفی به ختمو دومره لخر راغله مدینه محاصره کړله رسول الله صحابه سره مشوره کې څه چالو کو سلمان فارسی کو پیژنې کنه ایران والا افغانستان هغه ته حضرت زمونږ علاقه کې دا مسله ده سکله دشمن کوي او ډیر زیاتی او هغه ملک ولکای غریبي نو منګه په بونډري باندې د پاسه اخواته څه شو کو خندقونه و پاسو
خندقونه باسي کې نه باسي نو خو بواړو خدا سي موردلې دي تاریخ والا لیکلي دي چې د صدام حسین او د ایران سره جنگو صدام حسین او د ایران نو ایران والا صدام حسین یو کار غالبا دوک غا خندق کې باسل او پاغي کې کیرا چواله کیر پیژنې کنا تارکول او بره په خاور اچولې وخړه او اخر خسرو ایران والا ټاګونه سي پراغ لا توپونه خوې پکې نه نوتل سره لاسکرو ټول تباسو مته سلمان فارسی ورته حضرت دې موږ علاقه کې دا مسله له خندق کې باسو دومره خندق کو باسه سي آسته نه ټوپ نه سي واله اخواته محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم دا مشوره خوخه کړله او پیغمبر پاک امر وکړ چې شابه خندق کو باسي خندق یو خندقو تاریخ کې دې ته ویل کېږي غزوه خندق او تفسیر کې دې ته ویل کېږي غزوه احزاب دا معنا پنځنیم غزپلنو خام مګر سمره پنځنیم غزپلنو غالبا او 3 میله وګدو 100 میله جبل سلع ورتوای او غر دالتا تر هغه چې پر دوی دا خندق داسې وهاله ده مونږ کتلې الله دې موږ تاسو ټول دیدار نصیب کې سوار سوي ګورالتا هغه خندق کې واله ده ورغلي اصلي خماشه الله کاندستا اکثر ها غټ کنده وا دیوال دوی وای غړمواله سکم دا غړمواله موږ ورته وای غړمواله سکم دا علماء لیکي یو غاز په اندازه باندې سو کوي یو غاز او سو کو یو غاز نه زیاتو کتواله عمق والله اعلم ډیرو غالبا یو غاز نه بزیاتی یو غاز نه بزیاتی ځکه یو غاز نه خو اسټو پاچوي سي او ډیر وخت وتاله خدا تاریخ والا مرستو خبره لیکلې ده خمر غړیا په خوا زمانه خبره نه ده لیکلې او وخت نه دا شی او دا کیفیتو کاغذ خو سمرقند کې جوړ سه سمرقند کې پیدا ځل جوړ سه دا معنا وغټ دومره درومواله و د کاندي سي استرنه خطای نو سو استرنه خطای نو سو اذ جاءتكم جنود سراغ لتاستلخ کرے فارسلنا راو مولېګه پاغې باندې ریحان باد الله په باد راولېګه باد الله په راولېګه سخ بادو الله تعالی فرمایي وجنود لم تروها او داس لخر مراولېګل چې تاسو نو وکتلې وکان الله بما تعملون بصيرا الله په هغه اعمالو چې تاسو کوي لیدونکو اذ جاءوكم من فوقكم کله سراغ د لخر د مشرق طرفنا امام مجاهد وای اصل لخر دا وای ومن اسفل منكم اولاند طرفنا لاند طرفنا قریش او غطفان راغله او بره طرفنا بني قریظه راغله مدینه باندې وَإِذَّاغَتِ الْأَبْصَارُ هغه وخت کې سي ټاغ راوتل وسترګي وبلغت القلوب الحناجر او رسیدل وزرونه مریتا وتظنون بالله الظنون او تاسو ګمانونه کول په الله باندې ګمانونه مریتا راغله حناجر الکه د امریکای او د هغه سره جنگ وسور تویدا عراق هغه جنگ ته نومي خو حناجر زمان العدوان الثلاثين عراق ولا سمن په خو حناجر زمان العدوان الثلاثين هغه جنگ سي دیرس ممالک عراق ته یو خواته عراق بل خواته دیرس ممالک موږ افغانستان ډرانو دی الله رحم وکي هغه مرتخلق لیکلي مجاهدین څخه جهاد او جهاد وکړ خالص بابا ورته وای دا خپل عالم دم امریکای ته ورېګل کسان سودی تا او حالانکه د ټول علما متفقه فیصله وا چې سعودي پناه کو امریکا پناه کوا
او عراق جنگ عراق خوانه سوق مړ هغه به شهیدو او سعودي له خوانه سوق مړ هغه به شهیدو او به مردارو دا متفقه فیصله ولې علماء خالص بابا او عامو لیډرانو خلک لیکلي سراسته دام جهاد او د سعودي دفاع کو د سعودي دفاع نه اصل کې د امریکای دفاع واغه و بیا ماده پرستی سواله ماده پرستی سو بیا بارال هنالک ابتلی المؤمنون دغه وخت کې امتحان وسف مؤمنانو باندې وزلزلوا زلزالا شديدا ادعجوا وخذوا يوسف وخذوا سخط سرا واذ يقول المنافقون هغه وخت کې سویل منافقانو هغه کسانو چې پزړونو کې مرزو ما وعدنا الله ورسوله الا غرورا وعدنا نه کړي موږ سره الله او پیغمبر منګر دوکا الله پیغمبر وعده ته دوکا ویلي وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ هغه وخت کې سویلوي طائفه منهم د دینا یا اعلی یثرب اے یثرب والو د مدینې نوم څه شو مخکې مرګریا یثرب ته یثرب ولې وای مرګریا یثرب په لغت عربی کې تیز تبه توای ستوای تیز تبه توای او مدینه منوره کې تبه وي پیغمبر پاک دعاګانې وکړه اللهم حبب الینا المدینه کما حببت الینا المکه خدای مدینه راته داسې خسته کې لکه مکه دې خسته کړې ده او اللهم انقل حماها الى الجحفه او پیغمبر پاک فرمای خوب وکاته رأيت امرأة سوداء یو خزم یو کتل تور خزوا سائرة الراس ببر سروالا او تخرج من المدینه مدینه نوتا چې سهار رسول الله صحابه ته مبارک سي وای ولی وای الله تعالی تبل مدینه نو باسل تور خزه تب وکنه ببر ساره مدینه ته که خای هوته استا واوا امام مالک ذکر لیکلی لمکه مدینه خدا اخره کې مکه بهترین سو او دلیل دا پیش کی رسول الله دعا کړی دا څه دعا کړی دا اللهم بارک فی صاعها ومدها خدای د مدینه منوره په کیلو نیم کیلو کې برکت واچي او خدای دې ته د چند مکه هغه فواید ورکړي نو موږ هغه دعا په میو کې کړی دا اجر کې دعا نشته اجر د مکه وسم ما عمر اجر ده اوس کچا یسرب ویل بیا عمر ګره کچا یسرب ویل بیا پروس طالبي لس کرته بسوي مدینه طیبه 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 د کفاره ده لس کرته وای او تاسو ویل چې صاحبان چې کله طواف کوي دا شی کوي کنه کوي دې تسوي ها سای ورته کنه دا ولې کوي دا شی واجه معلومات پهلوانی ولې کوي دا شی ولې کوي واجه سوال سشي کمزوري کړی تبو کمزوري کړی دي نبی کریم صلی الله علیه وسلم امر کو شابه داسې سي کال مبارز د کاسکر سي هدايه کې لیکلي کال مبارز اسکر شاوس ابو حنیفه نه چا پختنه کړ مکه خاله ک مدینه خاله وای عاشق د پاره مدینه خاله او عابد د پاره مکه خاله ک عبادت تزي مکه ته او ک عشق تزي نو مدینه ته ځان رسوا الله دې دیدار نصیب کړي وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ غَوَخِ سِوِيَ طَائِفِينَ دِينَا وَيَسْرَبْ وَلَوْ لَا مُقَامَ لَكُمْ اسْتَاسُ دَپَارَ زَيْنَشْتَدَا واپس سي وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ او اجازه غوښته ویډلې پیغمبر علی السلام نه او ویل ان بیوتنا عورا زمونږ کورونه خالی دي وما هي بعورا او خالی نو یریدون الا فرارا هغه څه کوم د اراده نه لره منګر تیختا دا بني اوسخه ابن ابي حاتم لیکلی راسو کو
نو دا ډېره سخته ورځ وه مدینه بالکل محاصره و شاوخوا الله وایي ولو دخلت علیه من اقطارها که داخله سوی وای دا کافران د جوانبو د مدینې نه ثم سئلوا الفتنه او بیا دعا کړي وای د شرک دعوت ورکړي د شرک لاتوها نو بني اوس والا به مرتد سویو دومره په ایمان کې کمزوري خلک وما تلبسوا بها الا يسيرا وقت بنو تیر کړه منګل لګا اندازا ولی لأن المرتد يقتل بارتداده فورا مرتد ته ټیم نه یامو بالفور قتلېږي ولقد كانوا عاهد الله اغه وعده کړي والله سره مخکې دینا لا يولون الادبار لا يولون الادبار ساغي بشان ګرځي وکان عهد الله مسؤولا او وعده د الله تعالی تپوس کړی سوی قل ورته وای پیغمبره لا ينفعكم الفرار تاسو ته نه پنرسي تیختا ان فررتم کتیختا کوي د مرګنا یا د قتلنا و اذا لا تمتعون الا قليلا تاسو ته نه پنسي در کوله منګر کم اندازه قل او پیغمبره منزل الذي سوغدا کس یاسمکم چو مساتی د عذاب د الله نه که ارادو کې الله پتا سو اند بدی یا ارادو کې الله پتا سو د رحمت ولا یجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا او پیدا بنه کې ما سوا د الله نو ولي او نصير قد يعلم الله المعوقين منكم الله ته پتاوا پتا کې سره پتاوا الله ته المعوقين هغه کسان چې منافقان مانعين استاسنا والقائلين لاخوانهم هغه ويون کې دورونو د پاره حلم الینا من ترازی ولا یاتون الباس الا قليلا او نرات لجنگ ته منګر لګ اشحتن علیکم بخیلان دی پتا سو باندې کله سراسی ویره د جنگ را ایتو مینه بته ينظرون الیک غوری بتاتا تدور اعینهم سترګې به چورلیږي شاوخوا به تاویږي راتاویږي کالذی پشانت دا کس یغشا علی من الموت سیاغه بیوش کړی زنکدن الکه زنکدن ټیم کې مړی تم کتلی کنا یې مړی سترګې داسي حدیث کې راځي رسول الله فرمایي هغه روح پسې ګوري څه پسې ګوري روح پسې ګوري ډېر وخت ملګری ته نه جدا کیږي خامخا خپای کني خپستر کې داسي نیولې توبه فاذا ذهب الخوف کله سلاله سویره د دینا سلقوکم سلک یسلقو نسوال سره د باب نه ایزبی پتور سو کوال جادلوکم پمانا بیا جنگ کی تاسو سره په جبا حداد تیز اشحاتنا للخير سخ په خیر باندې تیز په خلاف په خیر باندې حداد ولکه قاضی حداد پیژنې کنا عراق کې هغه سره چې په صدام حسین باندې د پانسی امر دوک قاضی حداد حداد دا لفظ خلافز نه ده قاضی حداد واجه د خپل مل سره اشحتن علی اشحتن علی الخير بخلان دی په خیر باندې اولئک لم یؤمنوا ذی ایمان راول فاحبط الله اعمالهم الله تعالی د دې اعمال نابود کړل وکانه ذلک علی الله یسیرا او په الله سانا ما ته ګوره يحسبون العذاب کې الله بل خبره کوي منافقان کورو کې نه نوتل دي نه او دوی له اوس به جنگ راځي او کافران جبل سر نه خوا تختیدل لور تلو کافر او دوی لا کورو کې بم پراتو دي ډار د وجنه یا سبون العذاب ګمان کوي کافران چې دی بنزي بغیر د جنگ د محمد صلی الله علیه وسلم نه وَإِيَّاتُ الْعَذَابَ وَإِيَّاتِ الْعَذَابُ او کراسی عذاب
یودو بیا بخوا غنی لو انهم بادون فی الاعراب کاش کې دی چې کم د اوسېدلای په باندو کې او سوال کو د خبرونو د تاسو نه ولو کانوا فیکم کچیرته وای په تاسو کې ما قاتلوا الا قلیلا جنگ بینو کړه منګر لکسانو لقد کان لکم فی رسول الله شتاسو د پاره په پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم کې اسوه حسنه خسته طریقہ رول ماډل لمن کان هغه چا د پاره سی امید ساتي الله نو یوم اخرنا وذکر الله کثیرا او یادی الله تعالی ډیر اقتدا پیغمبر پسې دو درې قسمه ده یو اقتدا رسول الله پسې واجب ده چې دلیل استحباب نه دا یو او دوم اقتدا بالنبی مستحب ده چې دلیل د وجوب نه دوا او درم اقتدا بالنبی په امور الدین واجب ده درې او څلورم اقتدا بالنبی په امور دنیا مستحب ده اگر پیغمبر علیہ السلام کدو خو ته کدو خوري دا مستحب خبره ده ٹھیک ده دا مستحب طریقه ده آیا گزر لیکه ما خټکه په عمر بر نه ده خوړلې ولی وای پیغمبر پاک چې ته حدیث کې ثابت نه دي چې هغه خټکه خوړلې نو دا اقتدا بالنبی په امور دنیا دا مستحب خبره ده ولما را المؤمنون الاحزاب کله سولد مؤمنانو احزاب 3000 مسلمانانو ټوټل او کافران 10000 کسان ولما را المؤمنون الاحزاب کله چوکت المؤمنانو احزاب بیا ویلی هازا ما وعدنا الله ورسوله دا هغه د چې الله مونږ سره وعده کړی او پیغمبر وصدق الله ورسوله الله رښتیا ویلی او پیغمبر وما زادهم الا ایمانا وتسلیما او زیات نه کمنګر ایمان او سلام اسلام من المؤمنین مؤمناننا رجال کسان دي صدقوا ما عهد الله علیه ساغي خپل وعده رښتیا کړله وګوره طلحه فمنهم من قضى نحبه بعض خپل نظرانه پورا کړله کامیر حمزه ومنهم من ينتظر او بعض انتظار کوي وما بدلوا تبديلا 25 ورځې مدینه محاصره او مرګره 25 دي مدینه بالکل بند و ليجزي الله الصادقين سي جزاء ورکي الله صادقانو ته پسدق د دې سره الله عذاب ورکي منافقانو ته کوي خوخي او یا با الله توفیق دې ما وکي يتوب عليهم مناس يوفقهم الايمان ان الله كان غفورا رحيما ورد الله الذين كفروا او واپس کړ الله تعالی کسان چې کوپر کړو سره د غسینا لم ينالوا خيرا ایسونه سواسي کړه بچ هغه کړه خرج کړه ایس خیر حاصل نک وکف الله المؤمنين القتال او کافر الله لره مؤمنان لره د جنگ وکان الله قویا عزیزا او دا الله تعالی قوی او عزیز پیغمبر پاک خطبه ویلي لا اله الا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده فلا شيء بعده دا محمد مصطفی خطبه صلی الله علیه وسلم وانزل الذين وراكت اکلا کسان زاروم ساوی امداد کړو د کافرانو سره د کتابونه من سیاسیم د کلاګانو نه الکلا سوکو بنو قریظه هغه نه راکته کې د رسول الله مواسره کړه چې مواسره کړه وای من په حکم د سعد راکته کېږي د چا سعد
سات زخمی حالت کې وو په خره باندې سپور او راي ورخېمې ته رسول الله ویل قوموا الى سيدكم چت شي سردار راغی سعد و دعا کړي وای خدایا تراغه ماما مړکه درسو پورې سیدو کې ماخه عبرت نه کتلې په دې اهل کتابو کې بلوغ رضا کې الکه ما خبره به منی وای بالکل ته انت سیدنا وابن سیدنا ولنا من بنو قریظه ورته وای ته زمون سردار او د تا پلار زمون سردار وای خمه ما فیصله خدا ده چې څومره ځوانان د ټول قتل سي حلال دي سي څه شي دي سي حلال دي سي صبر وکړه او څومره بډاګان او خزيري د ټول غلامان سي ټول دي غلامان سي بس پیغمبر پاک ته کټ واچو کېناسته پکې او حضرت علی او بل صحابي ته کېنو الکته ګوره تحت ناپ ګوره زیر ناپ ګوري دا کسان سی بلوغ ته کم رسیدلې دیار نو سکو سوار نو سوتا وختانی داري کا قول او سره کم کوي او ځکم ماشومان واړی او زنانه ټول غلامان کوي بس دا چې چل الله تعالی ورسره شپږ سو زوالا په یو ورځ باندې قتل کړ مکمل شپږ سو زیر کمیسونه به راغوستي او علامه د قتل او کتب کته کېده حضرت رسول الله بناسو پیغمبر به امر کړو هي بس پیغمبر پاک ساته وې ساده دا سه فیصله دی چې اسمانو کې خدای دا فیصله کړی و دا فیصله خدای اسمانو کې کړی و دا د سړي سمند دی یو سره دا کار پکار ده اولک بیراوس تعالی کا بالغ یې کنا وینا حضرت بالغ نه ما وای ورسته وګوري بالغ نه کنا ک بالغ بنو خلاص ک بالغ وو مت مړ او سی پنځل سو کال سوار سو تک مالک لا استدال قره خبره دا واقع په سر کاټو ځکه بالغ وو سعودي حکومت س بجلی ډانګ درواله هغه مردار اډو کې راووتل بوکلین سره دومره قطر رسول الله صلی الله علیه وسلم وکړ اماغه سزاګان دي اوس موږ نه اخلي جرمونه دي اماغه پیغمبر چې کومه سزا ورکړو او الله ورکړو هغه بدله دوی اوس موږ نه لګیا دي اخلي تاریخ پوری او څنګه راته پنجابیان وای تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے کس الفاظ وای تاریخ ځان خی خلق ہوتا هغه موږ نه اوس کوم دا بدلی هغه اخلي وقذف في قلوبهم الرعب مجد غمامنا واخلي مجد غمامنا انتر مدینه منوره یورشتي پوره الته اوس یورشتي جوړه د تاریخ لیکلي نو دلته خدای کړو دا ډو کی ورا چول او خاورې پورا راواله مسجد غمامه دې ځنه جمعه تا رسول الله راوت باران مکه د کفرون ابل اورس او استسقا منځ وک الله ورې زرا واستله او ډایرک باران شروع سره هغه جمعه ته مسجد غمامه وای نن نواته کلمه کې ماده ته د منبر باندې مسجد غمامه یاد کوم یو بزرګ راغله د تناسو جمعه منځ کې پیر نو ما توایل ته مولوی صاحب ته هم د غم مسجد تذکرہ وکړه د غم جمعه دښ کولې چې مسجد غمامه معنا ده د غم جمعه ما نه غمامه معنا ده نه د غم جمعه غمامه د ورتسي جمعه التوریز راغله رسول الله صلی الله علیه وسلم ها او بس هدي فاسد فریقان تقتلون و فرقتا سقطر کلا بیان د ماخوذ مر عامله علی شریطه التفسیر وتاسرون فريقا واورثكم ارضهم او الله تعالی میراث کې درکتا استاد مکه دا غي کورونه دا غي او مالونه دا غي د څه خسته باغونه عمرګریا واردن او داس اسم کلم تطوعا چې تاسو وته کړم نو ګرځیدلم نو وی پی وکان الله علی کل شیء قدیر او الله تعالی پارشی باندې قادر ده مسله دار او تعالی یا ایها النبی قل لازواجک وګوره منافق خزو کې دومره بد اعمالي منافق خزه موږ کوړته مفرده بد عمل خزه خپل خزه بدرته خراب کی منافق خزه راغله او بیبيانو ته ویل و تاسو اوسم لا غلی ناستي هغه د خیبر فتح سو
خرچه رسول الله نه زیاته غواړي یا رسول الله خرچه ډیر راکړه محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم چې کور تراغی بی بیان ورته راغونډه وی حضرت خرچه غواړو لګی ډیر راکړه مخکې غریبي و اوس خیبر پاته سه خوراک راوړه دا کوه رسول الله په ځین باندې ټینشن راغی تکلیف راغی رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته جبرئیل آیاتونه نازل کړ شابه دوه خبرې یا به پیغمبر سره پاتې کېدل غواړي او یا به خرچه غواړي که پیغمبر سره پاتې کېدل غواړي خې خرچه به نه غواړي او کنه خې خرچه غواړي راسي سي متعادر کم او تعالی در کم زی خپل کار کوي یا ایها النبی او نبی علیہ السلام قل لازواجک هو ببیان تدی ان کنتن تردن الحیات الدنیا کتا سوزوند لري د ژوند د دنیا اراده لري وزینتها او د خایز داغه نو دا ما سره نست مهرباني وکي راسي فتعال ناراسي او متیو کنا چې ز متعذر کما واسرح کنا سران جمیلا او ز تاسو خوشی کم په خوشی کولو خیسته او سره او طلق کنا طلاقا جمیلا وان کنتن تردن الله او کتا سو اراده لري الله او د پیغمبر والدار الاخره او د دار اخره فان الله اعد للمحسنات الله تیار کړی محسناتو د پاره د تاسو اجر عظیمه فاسیتون راغله رسول الله د بشر او غختلا ولا و تراسه دلته پټه او راغله و یا عائشہ انی اريد ان اعرض عليك امرا زته و خبره کومه احب الله تعجلی او دا خو مستلوار بنکه حتی تستشیری ابوایک مور او پلار سره د مشوره وکا انته یا رسول الله ما هو سوې راته پیغمبر پاک د آیاتونو ورته تلاوت کړل ام ډیره عالم خزوا هغه ته یا رسول الله او فیک استشیر ابویا دی کې بس تا باره کې به مور او پلار سره مشوره کوم نه بل اختار الله ورسوله والدار الاخره ما خدای خو خدا او پیغمبر خو خدا او دار اخرت زما خو خدا مصطفی به ورسېږي و یا رسول الله خبر درته کوم الله تخبر امراه من نسائک نور دې ما بنو ته سموي ساغه دا ویل ځکه بن خو په بن باندې بیا نور ته وسنه ما مشوره ده اما صلی الله مرګریا فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا مسائل ترن راوتل بدري کاله مخکې او فتوا د تراغله سلمان فارسی نه او ما سره د کوم بل عالم هم د مولوی سملان هغه را سره و آی کې ورته لیکلی او سچون کې د مسله کې د سړی په خپل سر باندې کوم د سور کړی دي جایز حق ده جایز حق ده او پلار نه غواړي او بچای ده بالکل غوښتای سي ما ورته د آیاتونه پیش کړ ما ډیر کرته جایز حق غوښتل دام نه جایز وای جایز حق غوښتل آیات نه مسله معلومه سو سړیر کرته جایز حق غوښتل داسه شوی ولې دا بیانو چې کومه مطالبه وکړه جایزه مطالبه وکړه جایزه وا ها ولې الله تعالی دومره دمکی ورکړه کله کله یو سوالی هغه جایز وی خو بیا د بي پکې نه بغواړي دا فتوا مال قابل اعتبار نه ده خلاصه ده خبر یو دویم ده دنیا او آخرت متاثر کیږي آیات مسله ثابت شو دویمه مسله او دریم ده هر جایز حکم مغواړه هر جایز حکم مغواړه او څلورمه دا مسله معلومه شو چې کوم خلک دا وایي چې بیبي فاطمه د فدک په غنیمت باندې خپاوه دا جهالت وجدا نه دا غلطه خبره ده راځي ورپسې یا نساء النبی او د پیغمبر خزو من یاتی من کن بفاحشه مبینه چا سراتلو کتا سوتا فاحشه مبینه ترجمه کو یا لکه فاحشه مبینه بس ترجمه کو ها بدکاری ترجمه چا کړي د خډيره غلطه ترجمه کړي د مرګره ښا عام مفسرین معنا کې زنا او مولانا صاحب
مفسرین څه ترجمه کوي زنا شاه ولی الله صاحب لیکلي دي دا ډېره غلطه ترجمه ده دینه زبان درازي مراده دي پیغمبر خزه دي پیغمبر په کور کې هغه کلم زناکار نه راځي زنا نه کوي ځکه پیغمبر ته چې څومره خزي کړي دي هغه خدای کړي دي چا ورته کړي دي او پیغمبر څخه خپل لورګانی چاته ور کړي هغه چا ور کړي الله جل جلاله په امر ور کړی دي دی پیغمبر خاندان ته زناکار خزه نشرانه نه وتلی دا ډیره غلطه ترجمه ده خمر غریا دینه مراد سو کی زبان درازي وکي ذهني ټینشن ذهني دباو تکلیف خبره سي رسول الله باندې تکلیف راځي دا خبره یضاعف لها العذاب ضعفین الله به دوچن کی تاسو د پاره عذاب دوچن ځکه تاسو مقام لوی ده وکانه ذالک علی الله یسیرا او دا په الله باندې اسانه دا په الله اسانه ده ومن یقنط منکن اغه څوک چې هغه تابعداري کوي د دینه تاسو نه الله پیغمبر لرا صلی الله علیه وسلم وتعمل صالحا خیستا اعمال کوي نوتیا اجر مرتين الله من باور کو هغه ته اجر دوا کرتا یو کرت علی الطاعه والتقوى ومرتن چې پیغمبر لاندې دي پیغمبر رضا غواړي واعتدنا لها رزقا کریما او من تیار کړه د پاره رزق کریما خسته رزق یا نساء النبی او د پیغمبر بیانو لستن کاهد من النساء تاسو د نور مسلمانانو د خزو غوند نه یی تاسو نور غوند خزو نه یی فلا ان تقیتن کتا سو ویریږي فلا تخدعنا بالقول نازک خبر مکوي سم کوي مرګرا ما ته وګوري نسوانی رنگ لکه څنګه سي حیا ده نسوانی आवाज حیا ده کنه خزو ته قتل ناروا دي کنه د پردی خزي आवाज اوریدل ناروا دي کنه او پرده ده کنه نتنها عشق از دیدار خیزت بسا این دولت از گفتار خیزت عشق صرف لیدو سره ناراضي خبرو سره هم راضي مرګریا خزو ته پکار دادی چې پردوی سړوي مابین کې خبرې ونکي په زور ساغه واوري هم حیا ده د خزي آزاد ولی مکروه د فقهای کرام نکي ځکه دی هغه आवाज څه شه ده او د خزي سړی په مخ کې سړی تیریږي باندې کې هغه بس ځای کې سبحان الله الحمدلله بوای او د خزي مخ کې څوک تیریږي سبا کوي ځکه کنا دته چی وای ها دته چی وای تاسو دا بقیقه ابدانو ایسي سبحان الله زما زکیم ذکر هغه आवाज هم پرده دا بقی بس دا دیو کې بس ختمه ده خبره فلا تخضعنا بالقول نرم خبره مکه واخا نرم خبره فیطمع الذین ځکه منافق سړي بیا کار خزو سړي تم به پیدا سي خوشاليږي منافق په قلبي مرض شپزله کې مرض ده وقلنا قولا معروفا او واي خسته خبره وقرنا في بيوتكن او سيږي تاسو عمومي مسله ده مؤنث حاضر صيغه ده امر ده قرنا او سيږي تاسو الله واي په بيوتكن په خپل کورونو کې ولا تبرجنا تبرج الجاهليه الاولى او مگر زي پشات جاهلیت اولا واقمنا الصلاه اقامت الصلاه کوي واتينا الزکات او زکات ور کوي اطاعت الله پیغمبر کوي انما يريد الله اراده لري الله تعالی ليذهب عنكم الرجس سلري کده تاسو عذاب اهل البيت او اهل بيتو ويطهركم تطهيرا او پاک تاسو په پاکولو سره دغه پنځپیر تلارم ول تامرګری وای دی قبولي سپاس مولانا صاحب کور پاکي هغه کمره وای دل ترازه سپاس ختم نو قتل میں مولانا سے دروازه د آیات لیکل وي طاهرکم تطهیرا
د کوم ځای دی ځای نه د ټوپۍ بډاګه بیا بل ټیم به بیا راسي تعویض ته ښه به سي دې سره اول به ښه سي تعویض ته اجازه نشته صحیح که بیا شړ میړه کو بیا راسه بل ټیم صحیح ده بس دې سره به ښه سي ځه نشته نشته ويطهركم تطهيرا واذكرنا ما يتلى في بيوتكن او بیانو وای تاسو هغه سلوستلای کیږي تاسو په کورونو کې ويطهركم تطهيرا ما تو ګره پیغمبر پاک دا صدر مبارک راواخسته داسې او علي حسن حسین فاطمه ناسو په ټول باندې داسې واچو صدر مبارک او بیا ویل اللهم هؤلاء بیتی خدای د اهل بیتی فطهرهم تطهیرا خدای تی پاکي په پاکولو سره دا رسول الله صلی الله علیه وسلم او ما ته وګوره مصداق اول هغه دی او د پیغمبر خاندان کې مصداق ثانی موږ تاسو ټول دی والحمدلله كل تقي ونقي فهو من آل پیغمبر پاک وای هر پرهیزګار مؤمن دی ما بچیان دي الحمدلله واذکرنا ولولی ما اغیتلا چلوستلی کیگی فی بیوتکن استاسو پکورونو که اغا دو سیزونه دی مرگریا من آیات اللہ دی خدای کتاب والحکمہ دی پیغمبر علیہ السلام حدیث ان اللہ کان لطیفا خبیرا علاکہ بسکو کبوائی وصار تی رسول رسول ان المسلمین والمسلمات مسلمانان سړي او مسلمانان خزه مؤمنان سړي او مؤمنان خزه قانتین سړي او قانتات خزه صادقین سړي او صادقات خزه صابران سړي او صابران خزه ویردون کی سړي او ویردون کی خزه متصدقین سړي او متصدقات خزه والصائمین او صائمین سړي او صائمات خزي حافظین فروجهم والحافظات والذاکرین الله کثیرا والذاکرات اعد الله لهم مغفرة واجرا عظیما الله تیار کړی دی د پاره مغفرت او اجر عظیما وما كان لمؤمن ولا مؤمنه او نسته یو مسلمان سړي او مسلمان خزي د پاره اذا قضى الله ورسوله چې کله فیصله وکړي الله او پیغمبر امرن د یو امر اي يكون لهم الخيار سده د پاره دی اختیار وی اختیار دی وی من امرهم د امر د دینا اصل کې مسله دا و مرګریا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم زینب بنت جحش پیژنې کنا زینب جحش دا د پیغمبر د توړې لوروا سیوا د ترور لوروا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د پلار لخوانه تاسو پپو وای کسور ته وای پپو هغه لخوانه او دا ډیره حسینه او جمیله په مکه کې دینه غټه خزه او دینه مدینه منوره کې حسینه او خسته خزه بل نه و نسب صورت سیرت ټول اعتبار سره پیغمبر پاک ورته ویل دا ما غلام سره زید دې سره نکاح وکا څه شی وکا دې سره نکاح وکا نو هغه د سپاده غوندې وګڼاله سه ما ته ګوره ته دې او دا مسله تصویر په کار دا سه خزه خاون نه پشپغو سيزونو کې کمای وسو سيزونو کې یو په کدام د چې خزه په کار د خاون نه په قامت کې کمای څه شي کې کمای کمړه مړې وړکای او خزه غټي عرب دام نه خوخیخه دوی سافیر سره بلس لا څنګه بیا وخته خواته مسله ورسېده
او دویم دا په کار دا چې خزه مالدارم نه خاوند نه خاوند په مالداري ټیک شو کنه یو شپږ سيزونه دي فقهاو لیکلي چې خزه په کار د خاوند نه کمې دی وکي کبي زیات نو بیا قرآن د مرګریا نو هغه چیرته غلام او دا اعلی نسب والا الله تعالی جبريل راولېږي چې خیال کو پیغمبر سره ته څنګه اختیار لري پیغمبر سره ته څنګه اختیار ډایرک و بالکل زما خوخه دا واده وکوس او ما غشان وګوره واده سی وک هغه خورا هغه کونج کې ناستو زید رضی الله تعالی دا مسله الله داسې جوړوله جبريل هغه یا رسول الله دین سره به نکاح تکې دي خزه سره تر نور سره به نکاح تکې الله دی جاهلیت هغه رسم سکه ختمه ک یو سړی به یو ماشوم ته زویلې دی هغه خزه به دی هغه ګور وا هغه ګور کېږي نه من اصلابکم د تعالی پښنه سکم ماشوم پیدای هغه خزستان ګور ده لہذا تر دې خراره خزه سره نکاح کوي سي کنه واستقول للذي اغه وخت چې تا ویلې هغه کاسته او پیغمبر صلی الله علیه وسلم انعم الله علیه سی انعام کړو الله په د باندې وانعمت علیه او تا انعام کړو په د باندې امسک علیک زوجک بیبی دې پرېږده بیبی ته طلاق مو ورکوا اصل کې رسول الله صلی الله علیه وسلم تراغه زید و یا رسول الله زه خو طلاق ورکوم دیتا زید ورته راغی او رومیو نسل د روم دغه ایتالیا والا دا سړی روم د اوسېدو کوي خدا سي چلو موره بهر بازار تر اوسته غلو تختواله بیا مکی تر ورسېد د زید بیا بي خدایجی واغسته خدایجی څخه کوم د بیا آزاد کو بیا رسول الله ته ورکړ رسول الله آزاد ک او پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم سره بو همیشه مور به زړل اشعار به ویل ناشنا سکاش کې زما زوی ژوندې او کمر ده بقيت على زيد ولم ادرى ما فعل احي فيرجى ام اتى دونه الاجل اشعار به ویل سی زید ژوندې ده سی امید وساتم او کنا مړ ده او تذكرني الشمس عند طلوعها وتارز ذكره اذا غربها افذ سلمر راخیز ما ته زوی را یادېږي او سکل المر ربيګم زوی را تر یادېږي دا څه چالو سو لس او خان انعام مقرر کچا ما ته د زید اطلاع راکړه ترو پلار مکی ته راغله دراسه وی ګوري چې ګوري چاوته محمد صلی الله علیه وسلم سره والک ده او داغه نوم زید د زید چې راغله ترې پلار راغی چې کتر خپل زوی خوشاله سو خوشاله نه ډیر زیات رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایل وای تا ته به مونږه سمرو خان غواړي لاسو خان بدر کو خدا سره مونږ راکا پیغمبر پاک ورته خندل صلی الله علیه وسلم وای ما مخکې نه آزاد کړای ده دغه خو دا کما سره پاتېږي او کتا سره زی پلار ورته وای بچا چا سره زی ما سره زی او کنا د سره وینا ما د سره کوم د پات کې رسول الله صلی الله علیه وسلم سره اتره پیرامند کو دا صدقه ورکوي ته غلامی قبل و او محمد صلی الله علیه وسلم سره غلامی ما خوخه د تاسو د تاګ د خستا شعر بیا ویل مولانا ادریس کانوی حکایات صحابه کې نقل کړي وخت کم د دې سره نقل کوي خستا شعر بیا ویل دي هغه بیان الله کې وګوره خدای تعالی کوم انعام ورکړ قران کریم کې نوم خدای ذکر کو قران کې الله تعالی د نوم ذکر کمرګریا او مفسرین لیکي شرفه الفاظ ته لګوري شرفه بخصيصه لم يكن يخص بها احدا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الله داسې خصوصیت ورکړه چې د پیغمبر په 1,40,000 صحابه کې چاته الله دا خصوصیت نه ورکړي 1,40,000 صحابه کې او خصوصیت کم ده وهي انه سمى في القران قران کې نوم راغی زید او الله تعالی قران کریم کې د نوم ذکر کا
حتى صار اسمه قرآنا يتلى ادنم قرآن کریم سے تلاوت کیږي خلک تلاوت کوي په المحاريب په جنگونو کې په کورونو کې جماعتونو کې تراوو کې غیر تراوو کې خلک د نوم یادې خلک د نوم یادې او جنت کې به یادې کړي دا ځان ته سعادت الله د نصیب کړي ازي ورفسي فلما قضى زيت کلا سے پورا ک زید منا د دین وتر حاجت زوجناکا منګه پنیکا در کړتا ته پیغمبر علی السلام تا ته پنیکا در کړتا تعالی قبل دخول مرګره ښا تعالی قبل دخول کې عدتی نه کړه بشرس زوجناکا لکای لا یکون علی المؤمنین حرج چې مؤمنانو باندې تکلیف نسی فی ازواج ادعیائهم فاغب بیانو د داویدارو کې اذا قضوا منهم وترا سکلا اغوی پورا کې د اغین وتر حاجت وکانه امر الله مفعولا او د امر د الله تعالی کې دن کوي ما کان للنبی علی النبی دین کاس مانو کې تړل شوی دا روایتو کې راځي دی په فخر کاو ان التي جاء الملك هغه خزه مس ملائکه راغله زما بارکه او ان التي زوجني الله فوق 7 سماوات زاغه بیم سي الله و اسمان نه پاس زمانه کا تړلې ده دا معنا ما كان على النبي نستف پیغمبر علیہ السلام څخه تکلیفا فيما فرض الله هغه سي الله مقرر کړی په د باندې سنت الله فی الذین خلو دا طریقې د پخوانو خلقو وي وکانه امر الله قدرا مقدورا او دا امر د الله تعالی قدرا مقدورا اندازه په اندازه الذين يبلغون رسالات الله هغه سي غیر صحیح واقعات الله تعالی او رسالات ويخشون رب ويخشون ويريج الله نا او نو ويريج دیو کسنا الا الله منګه صرف دیو الله نا وكفى بالله حسيبا او کافر الله تعالی لرا حساب ما كان محمد ند محمد صلى الله عليه وسلم ابا احد من رجالكم لار تاسو د نارینهونه لارم د نارینهونه دی پیغمبر علیہ السلام سو زمان عمر گیا درې دو خدایجه نه پیداو پوړ کوالی کملو یو چا ابراهیم ماریه نه پیداو اټو پوړ کوالی کې ټول دنیا نسل د پیغمبر زمان دی کل تکین و نکین هو ها طيب سګادي سو کابل سره ما كان محمد ند محمد عليه السلام ابا احدین پلار دیو کس دی رجال استاسونا ولكن رسول الله وخاتم النبيين پیغمبر دا الله دا خاتم النبيين دا وكان الله بكل شيء عليم او دا الله تعالی په هر شی باندې علی مفتی شفیع لیکلي صلاحیتونه او 200 احادیث دا په ختم نبوت باندې مرګره راغلي دي مسله ورسېږي او په دیوبند کې اولنې اجماع سه وسوله هغه په ختم نبوت او صحابون ورستو اولنې اجماع سه وسوله هغه په ختم نبوت باندې وو ٹھیک څه کړو سورۃ ډېر فاتحه بس کو کوایو مګر ها ډېر پاتې نو بس ته ها بس ته بیا به کړي سبا ته بس زواله ورکو کنن د اعتکاف ورځ د کم کسان کې اعتکاف ته کینی نن د کینی مرډو به دون مخکې معتکف ته داخل سي سو وایو کنا
وزي ورپسې نن د اعتکاف ورځ د کسوب اعتکاف تکینی مازیګر مانځنه متصل ورستو المر ډوبېدون مخکې په کار د معتکف کې داخلي کم کسان سل مر ډوبېدون ورستو معتکف ته داخل شو دغه اعتکاف په خلاف سنتي ثواب په هغه نه ملایي اجر ډیر زیات تا تقریبا شل اجرونه لري یو اجر لاره سي محمد مصطفی سره مشابهت راځي الله جل جلاله سره مشابهت راځي الله تعالی سره د انسان فکر یو کیږي الله تعالی دې ټول ته توفیق ورکړي چې هر جمعات کې نن مازیګر نه مخکې معتکف ته خلق داخل سي دعا وکړي الحمدلله رب العالمین والصلاه والسلام علی سید المرسلین محمد صلی الله علیه وسلم اجمعین دعا وکړي الله دې قران کریم برکات مونږ وتا واست نصیب کړي الله جل جلاله دې حاضر جمع شریعه وایج پورا کړي اهل اسلام مریضانو ته دعا وکړي الله دې شفا نصیب کړي څومره مسلمانانی بنديانی الله دې بند اخلاص کې اهل اسلام مړي خدای قبرونه منور کړي الله قران کریم کې څه خدای کې خدای معاف کړي الله دې خپل رضا سبب وګرځي ریا سمت تکبر عجب تمنم خدای وساتي الله زمون نسل نه خدای دې قران او دې حدیث او خدمت واخلي ننګ ناموس حفاظت هم الله تعالی وکي الله دې رسول الله شفاعت هم نصیب کړي الله دې پیغمبر پاک دې روزي دیدار هم نصیب کړي اخر خاتمه الله مختا کړي وصلی الله تعالی علی سید المرسلین محمد صلی الله علیه وسلم